د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي تازه په دې ولایت کې د طبي پیښو د زیانونو د مدیریت او دا ډول پیښو ته د بیړنۍ رسیدنې په خاطر د امنیتي ځواکونو او اړوندو ادارو ګډه کمیټه جوړه کړې چې په وینا یې له دې کاره یې موخه په بیړنیو حالاتو کې له ټولو شته امکاناتو څخه پر وخت او عاجله کار اخیستنه ده. ځانګړي مشینري وسایط ځانګړي کړي دي چې یو ځانګړي ځای کې ولاړ دي، کوم ځای کې پیښه رامنځته کېدله نو په عاجل ډول باندې هغه پیښې ځای ته ځان رسولی شي. په همدې حال کې د پکتیا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي بیا څرګندوي د وروستیو سختو ورښتونو او د سیلابونو راوتو له امله یې کرنیزې ځمکې، پلونه، پلچکونه، د استوګنې کورونه او سړکونه تخریب شوي چې د بیا رغونې او له دوی سره د بیړنیو مرستو په برخه کې د همکاري غوښتنه کوي. زرمت کې لکه تاسو خبرې ډېر زیانونه یې واړول، هم لارې خرابې کړې، هم خلکو کروندې خرابې کړې او موږ دولت نه دا غوښتنه لرو چې د کروندو د سیلاونو مخه ونیسي او لارې جوړې کړي. ډېر تاوانونه ورسېدل، د فصلونه مسلونه دیوالونه کلاوې ملاوې بعضې ډېر تاوانونه ورسول. د پکتیا د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست د معلوماتو له مخې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله تر دې مهاله نږدې 8 کسان شهیدان او لسګونه نور ټپیان شوي چې ډیری کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.